یو ځکه میټر ریډر چې کوم دی نو هغه د غالبا لاین مینان دي وابډي والے دي هغه یو میټر راکولو کړی دی نو زمونږ د عاملان چې کوم دي نو ګوره هغه صحیح عامل چې د خلکو دغه څیزونو نه حفاظت کوي د سحر جادو وغیره نه نو خو څه مسله نشته خو دا داسې قسمه هغه میټر چې څنګه راکولو کې چې شاته وګورې لکه دی پسې خو یې څه لګېدلي دي هغې وي چې یاره دا به د دې د دواره داسې څه لګوري چې دا په مزه تاویږي چې راکولو کې روشن ټیپ وغیره پې لګېدلي چې راکولوي کې وی ګوري نو هغه تعویض نو په د بجلی په میټر باندې هم تعویض لګولې دی نو الله بنده د تعویض سره د دې سویمه ده دا مخکې یو جمیل آزاد نومېږي که څه دی هغه هم خلکو له د دې دپاره یو وظیفه ورکړې وه وی که تاسو وایئ چې ستاسو د بجلی دا میټر تیزې تاویږي نو وی تاسو دا وظیفه کوئ څه زم وی ورته وایه که څه چل کوئ لاړ شئ دونه پیرې به میټر ته ووایه وی دا بیا په مزه تاویږي نو دا یو نیم خبره داسې چې دا لکه ځان پسې صرف دا خلکو خاندي دا اوس د په میټر پسې تعویض لګولې دی نو د میټر او د تعویض سویمه ده نو بعض عاملان کیدای شي د دغه میټر واره نه چېرته یو عالم یا داسې عاملي چې هغه بس دا کم چې د کستانو عاملان یې ځان نه بس عامل جوړ کړي هغه ته نه کیدای شي د دې په باره کې هم پیسې اخیستي د دې پیسې هم ته اخیستي چې دا ته په خپل میټر باندې ولګوه نو ستا میټر به خرچه کمه کوي او یا هغه چې کمونه به ناستو زنانو سره او بس هغه ټایم به ځان نه پوهېده وایي تاسو میټر له لاړ شئ ورته زم وایې وایي دا به په مزه تاویږي نو دا هسې گپ شپ خبره دا ځان صرف د دنیا ته او د خلکو ته رسوا کول نور اسم نشته